مسلمانان باید د کفر څخه ځان وګوري. مسائل د کفر په حق کې دا دي چې مسائل را صفات دي، ډېرې مسلې پکښې دي او هغه فرض مسلې دي زده کولې. د فقه د مسایلو زده کول فرض دي. مسله دا ده چې د معجزې څخه انکار کول، هغه معجزه چې هغه په قطعي نصوص سره ثابته وي، دا کفر دی، د دې جنازه نه کیږي. فتاوی دارالعلوم دیوبند 13 جلد 241 مخ. و خدای او رسول د خدای ته بد الفاظ، سپک الفاظ ښکنځل کول، په دې سړی کافر کیږي. د نکاح نوی کېدل غواړي، ایمان راوړل، بیا وروسته نکاح نوی کېدل دا غواړي. فتاوی دارالعلوم دیوبند 13 جلد 241 مخ. بې موجبه، بې ځایه و عالم ته بې سببه ښکنځل کول، پر دې باندې هم د کفر بیره ده. بحرائق باب احکام مرتدین 5 جلد 209 مخ. شتم العالم والمتعلم کفر درر الفرائد 150 مخ. حرام حلال بلل، چې یو حرام قطعی شی دی، په دلیل باندې ثابت وي یو شی، دغه بیا حلال بلل. دا حرام شی حلال بلل، چې یو حرام شی حلال وبولي، دا کفر دی، په دې سړی کافر کیږي. فتاوی حقانیه اول جلد 188 صفحه کتاب العقائد. د خدای او د خدای د رسول سره بیزاره کېدل دا کفر دی، چې یو څوک وایي زه د خدای بیزاره یم یا د خدای د رسول بیزاره. فتاوی حقانیه اول جلد 101 صفحه کتاب العقائد والایمان. یو ښځه خاوند ته ووایي چې ته خدای یې چې په هر شي باندې پوهېږه، دی وایي هو، نو په دې باندې کافر کېږي. هندیه 6 جلد 323 مخ. فصل ثانی فيما يتعلق بالله تعالی. که چا وویله چې پلانی خدای د ځانه څخه شړلی دی، پلانی خو چې دی دا خدای د ځانه شړلی دی، دا ووایي، په دې باندې سړی کافر کېږي. فتاوی بزازیه علی هندیه 6 جلد 322 مخ. فصل ثانی فيما يتعلق بالله. که چا وویله چې ما لره پر اسمان کې خدای دی، په مځکه کې مې پلانی خان دی یا پلانی پلار دی یا پلانی سړی دی، په دې باندې کافر کېږي سړی. بزازیه علی هندیه 6 جلد 324 صفحه. که چا وویله چې خپل زوی یاد کړي چې دا په جنت کې دی، په دې باندې کافر کېږي. که دی وویله چې دا اهل د جنت دی، په دې نه کافر کېږي. که دی وویله چې په جنت کې دی، پس دا کافر کېږي. فتاوی هندیه بزازیه علی هندیه 6 جلد 324 مخ. که چا چاته وویله چې دا پلانی کار وکړه، ده وویل ول ان شاء الله کوم، هغه دا کار وکړه، دول ان شاء الله وبکم. که هغه وویله چې ان شاء الله به نفس تړي، به ان شاء الله وکړه، دا کفر دی، دا سړی کافر کېږي. فتاوی بزازیه علی هندیه 6 جلد 325 مخ. که چا وویله چې زه د ثواب څخه بیزاره یم، د عذاب څخه بیزاره یم، بس دا خبره وکړه، په دې باندې کافر کېږي. فتاوی هندیه 6 جلد 325 مخ. که چا وویله چې یو کار په تقدیر د الله جل جلاله کې چې دا خو نو د بنده کار نه دی، دا ویل ولیا زه په خپل کوم، که په تقدیر د خدای کې دی کنه دی زه کوم، کافر کېږي په دې خبر. قال هذا بتقدير الله فقال انا افعل بغیر تقدير الله. يكفر بزازیه علی هندیه 6 جلد 325 مخ. که یو چا وویله چې دا مریض په هغه خلکو کې دی چې خدای هیر کړی، یعنی دی په هغه ډله کې دی چې خدای هیر کړی، په دې باندې کافر کېږي. قال لمریض انه في من نسيه الله تعالی يكفر بزازیه علی هندیه 6 جلد 325 مخ. که چا وویله ناحق قسم کوم، په کسته ناحق قسم اخم، په دې باندې کافر کېږي. بزازیه علی هندیه 6 جلد 325 مخ. که چا وویله چې دغه مرغه چې دغه आवाज وکي، دا پلانی आवाज چې پلانی مرغه وکي، په دې سره غنم ګرانیږي، نو بعضې علما په دې کې وایي چې په دې سره سړی کافر کېږي. ولی په دې وجه چې د غیب وویل. بزازیه علی هندیه 6 جلد 326 مخ. که چا وویله چې پلانی په خپل مرګ نه مري، داسې وویل، بل قید یې نه کوي ورسره، پر دې باندې هم د کفر بیره ده، ولې د غیب خطرات ځینې پیدا کېږي. ولو قال فلان به مرګ خیش نخواهد مرد یخشى علیه الکفر. بزازیه علی هندیه 6 جلد 326 مخ. که چا وویل چې ارواحان د مشایخ حاضر دي، په دې سره کافر کېږي. من قال ارواح المشایخ حاضره يكفر بزازیه علی هندیه 6 جلد 326 مخ. که چا وویل چې زه غلا معلوموم، کوډ راکاږم، غلا معلوموم، ورک معلوموم، په دې خبره سړی کافر کېږي. اذا قال الرجل او الامرأة انا اعلم المسروقات يكفر بزازیه. که چا ول زه په غلو پوهېږم، په غلاو پوهېږم، په دا شیانو، په دا پټو شیانو پوهېږم، په کوډو راکشو پوهېږم، په دې سره کافر کېږي. بزازیه علی هندیه 6 جلد 326 مخ. په دې کې راغلی دی چې دا کافر کېږي.
که چا وویله چې دا د غیب و حال ما ته پیریان راوړي په غیبو مې خبروي په دې باندې کافر کیږي. ولو قال انا اخبر عن اخبار الجن یکفر بزازیه علی هندیه شپږم جلد 326 مخ. که چا خدای یو بالی خدای معنی چې یو دی او نبی علی السلام یې نه معنی لا اله الا الله محمد رسول الله دغه محمد علی السلام یې نه معنی معنا خدای معنی او د خدای رسول یې نه معنی دا کافر دی. بزازیه علی هندیه شپږم جلد 315 مخ. که مجوسی کافر وویل چې خدای یو دی او ټول پیغمبران حق دي پر د باندې د اسلام حکم کیږي مسلمان دی مسلمانیږي په دې سره. فتاوی بزازیه علی هندیه شپږم جلد 315 مخ. که کافر ووایي چې ما ایمان پر هغه ذات راوړی دی چې پیغمبر علیه السلام پر راوړی دی په دې سره مسلمان کیږي دا کافر بار مسلمان دی. فتاوی بزازیه علی هندیه شپږم جلد 315 مخ. که کافر وویل چې خدای یو دی په دې سره مسلمان کیږي. فتاوی بزازیه علی هندیه شپږم جلد 315 مخ. که یو چا وویل چې دا ولی یا بزرگ یا دا سړی چې دا تعویذونه کوي دا په هر څه خبر دی دا سړی کافر دی په دې کافر کیږي. احسن الفتاوا اول جلد 4 مخ کتاب الایمان والعقائد. که چا وویل چې خدای و ما ته ووایي دا کار وکړای نه کوم دا په پښتنو کې دا رواج شته چې خدای راته وایي دا کار وکړای نه کوم په دې سره کافر کیږي. اذا قال لو امرني الله بكذا لم افعله فقد كفر. كذا في الكافي هندية باب التاسع في أحكام المرتدين دويم جلد 258 مخ. التملكة فتاوي شيخ حسن جان مدني رحمة الله عليه اول جلد 4 مخ. د مرتد سره مرتد هغه څوک دی چې د اسلام اوښتی وي د دې سره کاروبار گزاره کول د دې سره اجازت نشته او د غیر مذهب سره بیا کول د معاملې دا جایز دی او د هر چا سره سلام نه دی پکار او چې د هر چا سره سلام نه وي پکار د هغه سلام ته وعلیکم ویل پکار دی چې وچاته سلام نه دی پکار چې تو سلام نور اچوم که هغه سلام ووایي وعلیکم ورته ویل پکار دی. فتاوی یوسفیه وم جلد 95 مخ جدید مکتبه رشیدیه پېښور.